صدقې او خیرات ګټه. یو وخت موسی علیه السلام د یوې پیغلې او ځوان په واده کې دعوت شو. په واده کې خوشحالي وه، ټول خوشحاله ول. ځوان او پیغله هم خوشحاله ول او خندل یې. د شپې په آخر کې حضرت موسی علیه السلام د دوی د بام پر سر اسرائیل ولیدی او د هغه څخه پوښتنه وکړه چې څنګه راغلی او دلته څه کوي. اسرائیل وویل نن شپه د خدای جل جلاله په امر سره باید د ناوې او ځم څخه روح واخلم. یو تور مار به راشي او دوی به وچیچي او زه به یې روح واخلم. موسی علیه السلام چې چورت ووهل چې شباز شو راغلی چې د نیک عمل ځوان او پیغلې په جنازه کې ګډون وکړي. که ګوري چې ځوان او پیغله خوشحاله ولاړ دي او پیغمبر یو تور مار هم مړ پروت ولیدی. حضرت موسی علیه السلام د الله جل جلاله څخه د عمر د اوږدوالي پوښتنه وکړه. جبرائیل راغلی او ورته ویل چې د ناوې او زوم څخه د دوی د اعمالو پوښتنه وکړه. موسی علیه السلام راغلی او د دوی څخه یې پوښتنه وکړه. دوی ورته ویل چې کله ټول خلک ولاړل او رخصت شول، په شپه کې یو غریب سوداګر راغی او دروازه یې په ارامه ټک ټک کړه. چې کله زه دروازې ته ورغلم، هغه هلته راته وویل چې د لرې کلي څخه راغلی یم او خبر شوی یم چې ستاسې واده دی. دا څو ورځې مو مناسبه ډوډۍ نه ده خوړلې. نن به موږ هم خوږه ډوډۍ وخورو. نوره ډوډۍ نه وه پاتې، یوازې د ناوې دپاره لږ ډوډۍ پاته وه. زه نا امیده په دروازه کې پاته شوم. چې ګورم ناوې سوداګر ته ډوډۍ راوړه او هغه سوداګر ته یې ورکړه. موږ دپاره د ژوند دعا وکړه. کله چې چپرکټ ته راغلو، د شرې څخه یو دروند دیګ په چپرکټ ولوېدی او هغه تور مار پرې ولګېدی او مړ شو. او موږ ټوله شپه په عبادت تېره کړه. جبرائیل وویل ای موسی، په دا یوه پوه شه چې صدقه د ټولو بلاګانو مخه نیسي او د عمر اوږدوالي سبب وګرځي. ملګرو دا کیسه خلکو ته وکړئ، ځکه چې صدقه د غریبانو سره کومک په دنیا کې خوشحالي او آخرت کې جنتونه دي. نو محترمینو مسلمانانو، ستاسو خو دا هیله کېږي چې دا پیغام مخکې هم د ثواب په نیت شیر کړئ. په دې جواب کې تاسې له موږ سره هم شریک شئ.